بسم الله الرحمن الرحیم د بی ټی ان پښتو پیډیا ګرانو کتونکو ستاسو ملګری سمیع الله خاطر په دې موقع تاسو ته مخامخ شوم فقط د یو نیم منټ بس تاسو اخلم خو زما ته د تر پای بر سره پاتې کیږي زه د خپل اړخه د خپل ټیم د بی ټی ان پښتو پیډیا د اړخه د ټولو پښتنو اړخه ټولو مسافرو خیاندرونو ته د چا چې سبا اختر دی د خیره سره زمونږ نن اتشتمه روزه وا سبا یو کم درشمه ده فکر کوم چې سبا په سعودي عرب کې په متحده عربي اماراتونو کې په نور عربي هیوادونو کې او په غربي هیوادونو کې سبا اختر دی او یقینا چې کله په عربو هیوادونو کې اختر نو زمونږ په لوی وطن لوی کور افغانستان کې هم اختر نو زما د اړخ او زما د ملګرو د اړخ دی ټول مسلمانانو رو پښتنو رونو ته اختر مبارک شي چا چې سبا اختر دی نو هغه ته سبا اختر مبارک شه او د چا چې بل سبا اختر دی نو هغه ته بل سبا اختر مبارک شه زه تم لرم هیله لرم چې تاسو روزه به خې سمې دمه تیر شوي عبادت کې به تیر شوي روحاني پاکیزګي به مترلاسه کړي او دا تم لرم چې د روزي چې کم درس دی په نفس باندې قابو او د بل انسان خیال ساتل دا غیب مو خیال ساتلی اوس هم خبره طرف تر اعظم او هم خبره ده چې دی اختر کې کوشش وکړي چې په ځان باندې کمی خرچې تاسو په معمول کې کوئ نو هغه کمی کوي څومره چې د نکمې پای کې کېدی شي نو دا پیغام دی زما او زما د ملګرو چې هغه مخکې زه د فیسبوک د لارې د یوټیوب د لارې تاسو سره دغه خپلې ماتې ګوډې خبرې کوم ځکه چې د کرونې په مخصوص پس منظر کې خلک بیروزګاره شوی دی خلکو کاروبارونه د لاسه ورکړي دي خلکو روزګارونه د لاسه ورکړي دي خلک د ډېر سخت مشکلات سره مخ دي خصوصا هغه خلک چې هغه په روزانه بنیاد هغه مزدوري کوله نو هغه خلک چې هغه په بهر هیوادونو کې مزدوري کوله په عربي هیوادونو کې هغه خلک د کرفیو او د لاک ډاون د لاسه ډیر زیات مجبور شوی دی نو تاسو چې کومې خرچې کولی نو هغه خرچې که تاسو 40% 30% 40% 50% پورې کمې کولی شي او هغه باقي پیسې تاسو وسدس کیږي هغه په دغه خپل چم کې گاوند کې رشتہ دارو یارانو دوستانو کلیوالو کې په پټه باندې چې یو لاس نه بل لاس خبر نشي تاسو دغه سره مرسته وکړي او هغه هم د اختر په خوشحالو کې ځان سره شریک کړي یقینا چې د اختر د دینه به تاسو ته د دینه بل زیات سکون په هیڅ کې میلاو نشي چې تاسو دغه بیوزل خلکو سره مرسته وکړي دا بس تاسو د اختر خوندونه یو په دوه سیوا کې نه صرف د اختر خوندونه مو سیوا کې بلکې د روزي چې کوم سبق دی د عبادت چې کوم بنیادی درس دی هغه به هم پزې شي زه تم لرم چې زما د ماته ګوډې خبرې به پزان تاسو منلی او دا هم تم لرم چې نور ملګرو سره به شریکوي کدا نه شریکوي نو خپل یو پیغام ورواستوي لیکل پیغام ورواستوي ویډیو پیغام اډیو پیغام په خله ورته جواب وای چې خدای او د خدای د رسول په خاطر باندې دا ځل پښتنو رونو یو رسپاتې د خپلو بیوزل بیکسه او بیوزل خلکو سره مرسته وکړي د وخت راکولو یو جهان مننه